دغه رنګ علما العلماء ورثة الانبیاء علما چې کوم دی هغه پیغمبرانو وارثان دي قاریان صاحبان چې په زړه کې د الله کتاب را جمع کړی دی نور دیندار خلق عبادت گزار خلق امیران دي تبلیغین دي مجاهدین دي ټول د رسول الله علیه السلام په نسل کې دي د نبی علیه السلام اهل او عیال هغه سړی چې تقوادار دی دیندار دی نو د دې کسانو بیزتی که څوک کوي نو د الله او د رسول لعنت دی پې او د ټولو انبیاو لعنت دی خو که یو سړی شخصي طور د دې کسانو بیزتی کوي د باندې به شخصي عذاب راځي که اجتماعي طور د دې کسانو بیزتی شروع شي نو اجتماعي عذابونه به راځي تندرونه سیلابونه زلزلې مختلف عذابونه به راځي داسې مرضونه به راځي چې چاله به نامه نه ورځي داسې مرضونه به راځي چې د هغې علاج دوایي به نه کېږي دا به د دې کسانو وجه چې د دیندارو خلکو د میږانو د باچانو د سیدانو د علماو د قاریانو د دې خلکو بېعزتي شروع شي دا خو د الله په نس باندې ډېر غټ خلک دي غریبانان دي عاجزان دي چاته هېڅ نه وایي خو د دې وجې نه چې د دوی یو مددګار شته که نه د دې وجې نه چې کوم دی دوی چاته څه نه وایي چې د دوی په خپل رب باندې بروسه ده الله رب العزت شته د دې کسانو د تپوس کولو نو د دې کسانو د بېعزتۍ نه ځان بچ کړئ